نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن بیا د جمعې مبارکه ورځ ده، مګر موږ او تاسو هماغه د کورونا وایروس د لاکډاون په حالت کې قرار لرو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او تاسو او د ټول انسانیت دغه مشکل حل کړي. الله عزوجل دې زموږ او تاسو مساجد هم خلاص کړي او دغه وبا دې د انسانیت له سر څخه ورک کړي تر څو انسانان په راحت او خپل هغه نورمال ژوند بیرته ترسره کړي. مسلمانانو، کله کله یو انسان داسې حالت سره مخ کېږي چې د باندې غمونه راځي، پریشانیانې ورته پیدا کېږي، زړه تنګوالی ورته پیدا شي، دغه دنیا انسان باندې راتنګه شي، دنیا پر انسان راټوله شي، راتنګه شي. په دغه وسیع دنیا کې، په دې لویه دنیا کې به د زړه تنګی وي. دغه انسان به د تنګوالي احساس کوي، د غم او مصیبت او پریشانۍ احساس به کوي، داسې به فکر کوي لکه زه چې یو زندان کې یم. دا یو طبیعي خصلت دی چې نه یوازې نن یو ډیر تعداد انسانان ورسره مخامخ دي، بلکې د صحابه کرامو په وخت کې، د هغو نه مخکې په زمانو کې همیشه په ټول د تاریخ کې دغه حالات انسان سره رامخ کېږي، برابریږي. مګر د دغسې ټولو حالاتو خصوصا چې نن ورځ موږ او تاسو ګورو د کرونا وایروس له سبب نه هر انسان پریشانه دی، تشویش کې دی، سفرونه بند شوي دي، هغه روټیني یا هغه روزمره زندگی په نورمال شکل باندې، طبیعي شکل باندې تقریبا متوقفه شوې ده. ډېر انسانانو ته داسې یو ذهني تکلیفونه پیدا شوي دي، هر سړی په خپل کور کې ناست دی. مګر د دغه ټولو شیانو حل موږ او تاسو ته چې اسلام او الله او رسول صلی الله علیه وسلم ښایي، هغه الله ته رجوع ده، صبر کول دي، الله څخه اجر غوښتل دي او الله ته رجوع کول دي، دعا کول دي. موږ او تاسو دې وخت کې یو تعداد انسانان ګورو چې همیشه د مشکل شکایت کوي مګر الله ته رجوع نه کوي. ډېر انسانان به داسې وي چې تر اوسه پورې به چا یو 2 رکعته صلات حاجت لمونځ نه وي کړی، دې لپاره چې الله عزوجل دغه حالت زموږ بدل کړي. په همدغه اساس د یو مسلمان څخه دا غوښتل شوي دي چې دغسې سختو حالاتو کې، د مصیبت په حالاتو کې، د مشکلاتو حالاتو کې دی الله ته رجوع وکړي، الله ته خپل د دعا لاس پورته کړي، الله ته التجا وکړي. الله عزوجل به د ده حالت د بدوالي څخه ښهوالي طرف ته تبدیل کړي، بدل به کړي. ځکه همدا د الله عزوجل یو قانون دی چې هغه څوک الله سره مخلص وي، هغه څوک الله سره اخلاص لري، الله ته التجا کوي، رجوع کوي، الله عزوجل د دنیا قوانین، هغه فطري قوانین، کونی قوانین انسان ته مسخر کوي، انسان ته تابع ګرځوي. یعنی که چیرې ته الله سره مخلص واوسېږې، الله ته رجوع وکړې، د مشکل په وخت کې د هغې حل د الله څخه وغواړې، الله عزوجل به ستا دپاره د دنیا هغه قوانین معطل کړي، ستا مشکل به حل کړي، ولو که هر څومره سخت هم ظاهرا برېښي. ځکه دغه تصور د انسانانو ذهن نه باید ووځي چې دغه کار مستحیل دی، یا دغه کار نه کېدونکی دی، یا دغه کار ناممکن دی. د الله په حضور کې هیڅ شی ناممکن نشته، مګر فقط دا غواړي چې انسان الله سره مخلص شي، الله سره صادق وي. که زه تاسو ته د قرآن عظیم الشان څخه یو څو مثالونه ووایم، د بحر طبیعت دا دی چې انسان غرق کوي. که چیرې یو انسان په اوبو کې ولویږي، هغه غرق کېږي،
مګر موسی علیه السلام سره د خپل لښکر نه چې 90 زره یا د هغې نه هم زیات انسانان دي، دوی د بحر طرف ته ورځي، په بحر کې ورننوځي، الله عز وجل دوی ته په بحر کې لاره جوړوي، په بحر کې ورته سرکونه جوړوي، د بحر څخه داسې وځي لکه په سرک باندې چې روان وي. مګر هماغه بحر دی، هماغه اوبه دي، کله چې فرعون سره د خپل لښکر ورننوځي ټول په اوبو کې غرق کېږي. ځکه موسی علیه السلام د الله سره مخلص و، د الله بنده و، د الله د حکم د تنفیذ دپاره راوتلی و، الله ورته بحر مسخر که. ځکه قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې کله بنو اسرائیل د دې څخه وویرېدل چې زمونږ مخې ته بحر دی، بحر مو غرق کوي، شاته مو فرعون او لښکر دی، هغو به مو ووژني. مګر موسی علیه السلام هغو ته د توکل درس ورکوه، هغو ته وفرمیل چې کله ان معي ربي سیهدین، هېڅکله نه، تاسو هېڅ د ویرې احساس ونه کړئ، ما سره زما پروردګار دی، ما سره زما پروردګار مل دی، هغه زما مرسته کوي، هغه زما لارښوونه کوي. هماغه چې الله عز وجل دوی ته په بحر کې لارې جوړه کړي. مګر کله چې د دوی دښمن فرعون سره د خپل جبروت سره د هغه خپل لښکر ټولو وسایلو چې ورننوځي غرق کېږي، نو الله عز وجل مخلصینو ته لاره وباسي، ولو که په بحر کې هم وي. که موږ او تاسو بل مثال د قرآن عظیم الشان ته وګورو، د اور طبیعت دا دی چې انسان سوځوي، د اور طبیعت سوځول دی، سوځوي. مګر ابراهیم علیه السلام چې د الله دپاره دعوت کو، د فرعون د اور دپاره آمادګي وښودله، نمرود د نمرود د اور دپاره آمادګي وښودله، نمرود ابراهیم علیه السلام په اور کې واچو، مګر ابراهیم علیه السلام د همدغه اور څخه ژوندی وځي. ولې؟ ځکه دی الله سره مخلص و، د سختۍ په وخت کې الله ته رجوع وکړه. کله چې نمرود ابراهیم علیه السلام اور ته اچو، ابراهیم علیه السلام الله ته رجوع وکړه، الله عز وجل په همدغه اور کې ابراهیم علیه السلام سالم وساته. او قرآن عظیم الشان کې آیت دی چې الله فرمای قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره ته سوړ شه، یخ شه، مګر دومره یخ هم نشي چې د سوړوالي څخه ابراهیم علیه السلام په عذاب کړي، مګر سلاما علی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام سالم وساته. ګرمي دې هم د منځه ویسه او ډېر یخ هم نشي چې ابراهیم علیه السلام اذیت شي، ابراهیم علیه السلام سالم وساته. همدغه چې ابراهیم علیه السلام د نمرود د اور څخه سالم او ژوندی راوځي، اور چې سوځول کوي، د اور طبیعت سوځول د ابراهیم علیه السلام ژوندی هلته پاتې شو. که بل مثال ته ګورو موږ او تاسو د یونس علیه السلام، یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت کو، قریبا 28 کال یا کم زیات دعوت وکړه، مګر په دغه مدت کې ډېر محدود انسانانو ایمان راوړه. بالاخره یونس علیه السلام د خپل قوم څخه ناامیده شو، خپل قوم پرېښوده، حرکت یې وکړ چې زه به یو بل قوم ته لاړ شم، هغو ته به دعوت وکړم، کېدای شي ایمان راوړي. دی کشتۍ کې سپرېږي، خو بالاخره کشتۍ باندې طوفانونه راځي، درندېږي، غرقېدلو حالت کې وي. هغه کشتیران دا تصمیم نیسي چې یو نفر باید بحر ته وغورځو تر څو کشتۍ سپکه شي او د غرق څخه نورو ته نجات پیدا شي. قرعه کشي کوي، په قرعه کې د یونس علیه السلام نوم راوځي، بیا قرعه کوي، بیا یونس علیه السلام نوم راوځي، 3 وار تکراریږي، بالاخره یونس علیه السلام بحر ته غورځوي. مګر هماغه بحر کې الله عز وجل دته یو ماهی مسخر کوي، دغه ماهی راځي او یونس علیه السلام لره ژوندی تیروي، یونس علیه السلام لره ژوندی تیروي. کله چې یونس علیه السلام د ماهی معدې ته رسیږي، فکر کوي چې زه نور مړ شوی یم، مګر کله چې ځان خوځوي ګوري چې زه ژوندی یم. هلته الله ته رجوع کوي، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دغه دعا لولي. نو کله چې یونس علیه السلام الله ته رجوع کوي، توبه کوي، الله عز وجل دته نجات ورکوي. ځکه الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمای فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کچیر یونس علیه السلام د مسبحینو څخه نه وی، د تسبیح ویونکو څخه نه وی، د الله حمد و ثنا یې نه وی ولی مخلصینو څخه نه وی، نو دی به د ماهي په خېټه کې تر قیامته پورې پاتې شوی وی. مګر د الله په امر سره ماهي ورته مسخر شو، په بحر کې د اوبو لاندې دی ژوندی وساته او 3 ورځې وروسته بیرته وچې ته راوویسته. همدارنګه د ایوب علیه السلام په اړه باندې که موږ او تاسو وګورو، ایوب علیه السلام باندې مریضتیا راغله، بدحالي ورته راپېښه شوه. دغه بدحالي او مریضتیا 18 کاله دوام کوي، میرمن ورته خدمت کوي، دغه بدحالي د حد نه ډېرېږي، د حد نه زیاتېږي. مګر ایوب علیه السلام کله چې نور دغه بیماری او تکلیف د حد نه زیاتېږي، الله عز وجل ته رجوع کوي. نو هلته الله ته فرمایي چې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا الله ما ته یو بدحالي رسېدلې،
ما ته مرستیا په بدن او وجود کې پیدا شوې، یا الله ته ارحم الراحمین، ته ډېر نهایت بخونکی او مهربانه په ما باندې مهرباني وکړه، یعنی ما ته صحت راکړه. نو کله چې ایوب علیه السلام الله ته رجوع کوي، الله عز وجل فرمایي فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. مونږ ایوب علیه السلام لره د دغه غم، د دغه مصیبت او دغه بدحالۍ څخه نجات ورکړ، دی مو روغ کړه. وآتیناه اهله ومثلهم معهم. ایوب علیه السلام ته مو بیرته د هغه اولادونه او کورنۍ چې وفات شوي بیرته مو ورته راژوندی کړه، او همدومره نور اولادونه مو هم ورته ورکړه. بیا اخره کې الله فرمایي وکذلک ننجی المؤمنین، په همدغه شکل باندې چې موږ ایوب علیه السلام ته نجات ورکړ، ټولو مؤمنانو ته نجات ورکوو. یعنی هر هغه مؤمن، هر هغه انسان چې د خپل مصیبت او د مشکل په وخت کې الله عز وجل ته رجوع کوي، الله عز وجل به هغه ته د ایوب علیه السلام غوندې نجات ورکوي، مشکل ورته لرې کوي، بیماری ورته لرې کوي، مصیبت ورڅخه لرې کوي، خوشحالي ورته راولي، فراخي ورته راولي، مګر شرط یې همدا دی چې ته باید الله سره مخلص اوسېږي، په حقیقت سره الله ته رجوع وکړي. نه دا چې موږ په ژبه باندې استغفر الله وایو الله ته رجوع کوو، مګر زړه کې به نور شیان وي، عمل کې نور شیان ښایو، حقیقت کې خپل ژوند نشو بدلولی. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو بیا وګورو مریم علیه السلام، د عیسی علیه السلام مور ته کله چې هغې بیچاره باندې د زنا تهمت راځي او د عیسی علیه السلام نسبت نعوذ بالله زنا ته کول کېږي چې دغه ماشوم د زنا دی، هلته الله عز وجل همدغه ماشوم چې تیرودونکی دی، د 2-3 ورځو ماشوم دی، دغه په خبرو باندې راولي. عیسی علیه السلام خبرې کوي، خلکو ته جواب ورکوي، ځکه مور بیچاره نور لا جوابه شوې ده او قوم په هغې باندې ظلم کوي، مګر ابراهیم عیسی علیه السلام الله عز وجل گویا کوي، هغه وایي چې انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، چې زه د الله بنده یم، زه الله عز وجل را لېږلی یم، ما ته امر کړی چې بالصلاة والزکاة چې لمونځ وکړم، زکات ورکړم، خپل مور سره نیکي وکړم. نو دلته الله عز وجل د مریم علیه السلام هغه مصیبت، هغه تهمت چې پرې باندې راغلی هغه ورته بدلوي. که موسی علیه السلام ژوند ته وګورو، هغه سره امسا د معجزه ده، لرګی دی، لرګی خبرې نه کوي، لرګی حرکت نه کوي، لرګی تنفس نه کوي، مګر د الله په امر سره د موسی علیه السلام د غلبې دپاره، د دین د نصرت دپاره الله عز وجل هماغه لرګی په اژدهار باندې بدلوي، مار باندې بدلوي، حرکت کوي، تنفس کوي، نور مارانو لره خوري، انسانان ویروي د خپل دین نصرت دپاره، ځکه موسی علیه السلام الله عز وجل سره. مګر مقابل کې که چیرې موږ او تاسو وګورو، کله کله بیا یو انسان سره ډېر زیات وسایل هم وي، د دنیا اسبابو څخه به هم کار اخلي، مګر دا چې دغه انسان الله سره نه وي، مخلص نه وي، د الله څخه د حل لاره نه غواړي، الله څخه سرکشي کوي، بیا دته وسایل فایده نه رسوي. د نوح علیه السلام زوی چې کله طوفان راغی، پلار یې نوح علیه السلام ورته وایي چې یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ای زویه راځه موږ سره کشتۍ کې کښېنه، سپور شه، ایمان راوړه، الله به درته نجات درکړي، کافرانو سره مه اوسېږه، غرق به شي. مګر د نوح علیه السلام زوی د دې په ځای چې ایمان راوړي، الله ته رجوع کوي، خپل ځان باندې مغروره کېږي، غر باندې اتکا کوي. قال سآوي الی جبل یعصمني من الماء، زه به دغه غر ته وخېږم، د غر سر ته به وخېږم، ما به د اوبو څخه نجات راکړي، د غرق څخه زه به نه غرق کړېږم. مګر هماغه چې د بحر موج راځي، د نوح علیه السلام زوی هم ځان سره وړي، بیا هلته غر هم انسان ته فایده نه کوي. کله کله موږ او تاسو ګورو په ځینې غزاواتو کې او جنګونو کې یو انسان یا یو لښکر به وي چې د هغو عدد به ډېر زیات وي، 2 لکه به وي، 3 لکه به وي، په خپل ځان باندې به مغروره وي، په الله باندې به توکل نه کوي، اعتماد به نه کوي، شکست سره مخامخ کېږي. ډېر کم خلک به وي چې په ډېرو باندې به غلبه شي، ځکه الله عز وجل قرآن عظیم شان کې فرمایي کم من فئة قلیلة غلبت کثیرة بإذن الله، فئة کثیرة بإذن الله، ډېر کم ډلې دي چې غټو ډلو باندې غلبه پیدا کوي. طالوت علیه السلام چې هلته ګورو دوی ډېر کم خلک دي، مګر جالوت باندې غلبه حاصلوي، هغه لره وژني. د قادسیه په جنګ کې مسلمانانو تعداد 40,000 دی او د دښمن لښکر 240,000 نه زیات دی، مګر دوی په هغو باندې غلبه پیدا کوي، هغو شکست کړي، ځکه دوی په الله ایمان او توکل لري، هغو په الله باندې ایمان او توکل نه لري. نو موږ او تاسو مسلمانانو اوس وخت کې هم ځینو مشکلاتو سره انسانان مخامخ کېږي، چې یو د هغو نه همدغه د کرونا وایرس دی، یا نور تشویشونه دي، مرستیاوې دي، بدحالي ده، مصیبتونه دي، تشویشونه او پریشانیانې دي، د دغه ټولو د حل لاره الله سره ده. انسان باید الله ته رجوع وکړي، د دې په ځای چې موږ نور انسانانو ته شکایت کوو
یو بل ته حکایتونه کوو، کله کله ډاکټر ته هم ځو، کله عالمانو د دین ته هم ځو، د دعا او تعویض دپاره هم ورځو، مګر الله چې هغه حقیقي خالق دی، حقیقي لرې کوونکی د مصیبت دی، زموږ حالت ته تغیر ورکوونکی دی، الله ته مو رجوع نه ده کړې. الله ته انسان رجوع نه کوي. د ټولو مشکلاتو مصیبتونو د حل لاره همدا ده چې انسان استغفر الله وایي، الله ته توبه وکړي. د ټولو مشکلاتو د حل لاره همدا ده چې 2 رکعته لمونځ الله ته ادا کړه په اخلاص سره، صلات حاجت، د حاجت لمونځ 2 رکعته لمونځ د شپې پاسېږه، الله ته ادا کړه، دعا وکړه چې یا الله زما دغه حالت بدل کړي، یا الله زما دغه مرستیا لرې کړي، یا الله زما دغه عزیز ته شفا ورکړي، یا الله زما دغه عزیز ته مغفرت وکړي، یا الله د افغانستان په حالت باندې رحم وکړي. هر هغه ارزو چې ته لرې الله ته لاس پورته کړه، 2 رکعته د حاجت لمونځ وکړه، الله عز وجل به ستاسو دغه حالت لرې کړي. الله عز وجل د موږ تاسو دغه بد حالت بدل کړي، په ښه حالت باندې د الله عز وجل بدل کړي. الله عز وجل د زموږ تاسو ټول مشکلات لرې کړي. الله عز وجل د ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي، ټولو مړو ته د مغفرت وکړي. د افغانستان په حالت باندې د الله عز وجل رحم و کرم وکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.